واقسه الله تكبير. وسواق ونساء الله اكبر. وسواق ونساء تامه جواب نه راکو کنه تامه جواب نه راکو خبرياتي ما كوا خبري تاوي اللي تقول تنسى ما السلام عليكم. وعليكم السلام. خير ساتمان. السلام علیکم. فارسی میخونم پشتو جواب دارم. دا كسوك ده کاری سره ما پوښتنه کوله چې د اهل سنت له خو یو کمیونټي د په ایران کې هم دومره ډیر زر دي کنه دا کفر ولا فتوا سره تا خسته ټیکا تا خسته څه بل ته کافر نه وای چیرې انت څومره د ایران کې څومره د اهل سنت ولدي چې ته چې تکلیف شوی دی چې ته یې رسول دي چې راشه د څومره مسلمان چې مړ شو کنه د څومره خلک لاړ غرق تباہ شوی تا د لاس شمن او خدای دا ان شاء الله کنه تسوكي تخبر ايوه تسوكي مایک خلاص پرې دا به تمام د سوګي مګنه نو خو یو خبره کوه په انسانيت وکړه کنځلي یو دقیقه کنځلي وکړه بیا لغه بعد خبري وکړه یو کنځلي مې درته نه دي کړي ما ته مور خور وګولې دي تمام درته نه دي ویلي خو دوره ایم چې د څومره معصومان خلک چې مړ شو کنه شهیدان شول چې هغه اهل سنت طرف د اهل تشیع طرف دي زموارته او خدای ته ان شاء الله د کومه ګیره د پرخلي ده کنه مایک ما بندو کنه خبرې ته هم پرې دا کنه خبره درته وکم ما دمکی اختارونه خو امام یعقوب دمکی نه دا خدای سړی به په شان خبرې کوي د دوزخ کې د نصیب کا خلد تباہ او برباد کوي کو برباد صحیح درازه اوس ګوره ته د محرم په لسمه باندې ځان وهي و دې زړه سره راځي وای خبره په انسانيت و خبرو وکړه ته د محرم په لسم ځان وهي ته څه دی کنه د کوم کار څخه ریورس سایکالوجي خلکو باندې د استعمالي تا نه سوال وکړي ته به څه کوي ته ډایرکټ دین ته نوځي ته پتو تر بشي ته کافر ته دا کوي ته دا کوي الله بنده ته اهل بیت منی کینه منی ته اهل بیت منی کینه منی ته منی خو دې منم ولکه منی کافر ته نه منی مشرکی منافق دا ټاپه خو ستاره باندې ولا غوله دا ټاپه خو ستاره باندې ولا غوله الله جل وعلا داسې رسوا ته مونږ نه لګولي تاسو څنګه الله داسې رسوا کړلې ستا ویل وای ته خلق او توای دا اوس په خپل ماترات وي زر ته اهل بیت منی کینه منی جواب راک ته کی سره کاری وی قران خدا خیم یې کنه چې تفرقه ما پیلاو کو د نور کمیونټي و د احمدي اسماعیلی تاجو شیګان ولې دی پوښي د کوپر جنریټر نه ځانه جوړ بیت منی اهل بیت منی بالکل ایمان تاسو نه جنریټر جوړ کړی شپږ دی کوپر پر شابس اهل بیت تاویل ز اهل بیت منم اهل بیت چې موږ ته کومه یو خبره کوي راسه ما ته اوس وګورو سي ته اهل بیت منی کوي زمانه خلاص څه د اهل بیت منی زه ته وایم زما علم نشته خو دوره ما ته پته راځي ته چې سپورټ کوي کنه موږ د لایف یا ریپورت کوي یا سم کړی دا څوړ خلق یې است هغه بار مایک بند کړي تاسو سره څنګه خبرې وکړه تاسو لګولې کنه پاکستان کې خو نور هم کنه احمدي هم شته نور هم شته تاسو هغه نیولې دي جنریټر چالو سوی نو یو خبره دا خلق او تویم د لای په ریپورت کړی او یا د خپل مسلمانانو ته کڅوک مسلمانان در پکې وي یا بند کړی یا ریپورت کړی او څه پیو کړی دا خبرې دلته بندي کیږي دومره غیرت او ایمان در پکې نسه چې هغه ریپورتونه وګي تاسو لایف سمولای نسي شیر کولای سکرین نسي ټکولای ګوره ایچ جی سیب راځه ما ته اوس د تاپ کتابونو کې وګورو د تاپ کتابونو کې زه ته کتاب ته منشن کوم ما خپل علم نشته دومره غیرت در پکې نسه چې ما سوال نسي اوریدلای ته خو دا چل کوي کنه تی خبر نه بلی ته وړي دا ټول څه تاوز اهل بیت منم راځه د اهل بیت په منلو خبره اهل بیت باندې د اهل بیت دښمن چوک دی ته بیا غوې منی سکنه غوږ نه سي جی ته د اهل بیت دښمن ته کنه اهل بیت دښمن ته منافقت کوي منافقت کمی ثابت نکړلې او د ټول مذهب می د اهل بیت دښمن ثابت کو د تا مذهب نه ها د مایک ما بندو ته ډک شي مایک باندې ډک شي خبرې ته غوږ نه سي وای ډک شي مایک باندې نار باندې راسه کنه ها استاپ زه ریفرنس هم درکم نار باندې راسه دا کار وکړه نعره تکبیر الله مرشد
هغه نه بس نه کوم تاسو زه علمي بحث نه کوم ویلې چې کتابو ته زه تر اوسم کنه تا فتح الباری کې منځ چې خدای لاس لري فعل لري څه لري یا دې نه بنده یو دقیقه صبر وکړه بس چالوس ولې چالو زه غواړم دا ما د مسلمانانو په مخ کې ما د اهل بیت او دښمن ثابت کړه نر یې بالکل ثابت کوم ما اوري مایک خو نه بندای کنه مایک نه بندای خبره ته بغوګ نیسه یو دقیقه مسلمانانو غوښسي امام مایک نه بندای کنه چې خبره کوم یو دقیقه ما دلته کنځلې نه دی کړی دا الله بنده خبره ته غوږ نیسه کنه انسان یې شکر دی خدای په فضل سره یو خبره وکړه یو خبره ما ته دلته لایف ټول جام ده یو دقیقه صبر وکړئ دا لایف سمسي یو دقیقه صبر وکړئ دا لایف سمسي یو دقیقه اری صاحب ابابیل راغو غم مکه وخه ابابیل راغی یو دقیقه څوک راغی ابابیل پټرول جان تاجر ورکی پټرول جان خدلته هیڅ شی نه د ښکار سي پټرول جان ستړي مسي الله مو اری صاحب دواز مری درته وښته او نورم گیفت دغه کې دا ګول برابرې لایف ماته سکرین ټول بند ده سکرین یو شی ماته نه ښکار کیږي یو شی ماته الله دې اجر ورکی الله اکبر ان شاء الله دې مرشد دې صلاح دې خپل شان مطابق الله اکبر الله اکبر الله اکبر نامي باندې خدای تاسو باندې نورم یو دقیقه اوس سکرین لیک سم شو اوس سکرین ما تر خلاص یو دقیقه صبر وکړه ګوره ایچ جی جان ایچ جی صاحب راځه ما ثابت کړ دي اهل بیت او دښمن کمی دي ټول مسلمانانو په مخ کې می توبه ونه کړه فرقه دې مایک نه بندای کړه دا اوس انسان د کنه د وګ خدا تاسو سجی سوال ته وګ نیسه او جر ترى سؤال مي واورا سؤال واورا کوپر ماشينه او د کوپر ماشين توحید ملک او بیا د اوس د مسلمانانو په مخ کې د اهل بیت او دښمن می ثابت ک توبه باسمه او کمل خپل کتابونو د اهل بیت او دښمن ثابت کړي توبه باسي بالکل به اوسم او ما خبر ووري کنه زه ته 2 منټو کې ثابت کوم راځه شروع سره ښه یو دقیقه ورکی وخت ورکړی 2 دقیقې وخت غواړي 2 دقیقې وخت غواړي ما ته 2 منټه راکا لاسم د نغرم ګنټم د 2 منټو کې ثابت اوم 2 منټو 2 منټه ورکړه وخت ورکړه یو دقیقه صبر وکړه سیاست خبرې نه کوي او مایک بنوي صبر چوپ سه وخت درکې بیا خبرې شروع کړه وخت ورکړه د شروع توهین بنه کوي خبرې شروع کړه مهرباني نه د کړه چې زرغله ما کنځلم نه مهرباني د مایک بار ما بندو چې مهرباني مایک دې نه بنديږي مهرباني اوس د تخیمه صحیح بخاری مانی ته کری سبا استا کتاب ده کنه معنی کنه اوکے استا صحیح بخاری کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او ویلاړی کې به متیازي کولی په نستی کې بنده او ویلاړی به متیازي کولی ریفرنس در کوم ته ماته دا وایي چې د کافر څوک شول چې پیغمبر ته تحقیر کوي ته ماته وایې کنه دا 2 منټونه مې هم ته 1 منټ کې دې سوال جواب راکړه ماته ریفرنس در کوم کا پکار دی زه ریفرنس ته در کوم پکار دی چې جی خلاص خبره دي خبره مې خلاص شوه استاد صحیح بخاری کې وایي چې پیغمبر په ویلاړی متیازي کولی جواب ته وګ واچو مایک بدن خلاصي غږ بنسي دې جواب ماته راکاته مهرباني غوښه دی خدای په ځل ګوري دي تاسو دا ټول جرأت هم دا د 2 دقیقې وخت په لسو ثانیو کې در ختم کړم نور وخت هم داس نور غیرت در سره نسو نور خبري در سره نسو خدای په فضل سره اوس غوښه دسه چاله کنه مایک ما بندو ما ته خولي جواب راکا ځان ما وګورئ نرګس الله بس غوښنی مولانا عبد الله صاحب وګورئ کا پکار دی ریفرنس زدر کما کده ته نه ملويږي زدر کما شته لغلیش جواب مسلمانانو غوښي مهرباني قارس کچا په ولاړه امتیاز وکړلې د مو په بخاری کې راغلي دي چې نبی علی السلام په ولاړه بولې کړې دي کاره دا خبره کول دي کفر ده نه خیر پیغمبر نه وایم څنګه کفر نه ده ته اخیری پیغمبر د خدای اخیری پیغمبر وکسه کبیرو یا اهل سنت کمی وځي تا په کتاب کې درته ښکارا کړ چې امام صادق علیه السلام وایي په ولاړو امتیاز وکړي اس باک نه لري بیا وخه ما ته وخه الله اکبر مسلمانانو وکسه الله تكبير الله
اوس غوږ ونیسه تا ما ته جواب نه راکو کنه تا ما ته جواب نه راکو خبرې ما کوه خبرې تا ویل چې ولې درته نیسه ما 2 دقیقې وخت مې درکړو نو مسلمانانو راسي ما دین لوام نور شته دي دا خو یو مدرته وخیلو صبر ما چالو کېږه اوس غیرت پیدا کړ غوږ ونیسه مسلمانانو ولې غوږ نه نیسي غوږ ونیسه ما ته وخی کتاب د کوم کتاب اړولې ده غوږ ونیسه نو دا اوس انسان د خوا د درته ښیمي لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله وسائل الشيعة لحر العامل اول جلده دريسه دای چا کتاب دا کوچا لیکل دا کوچا نه وای وسائل الشيعة لحر العامل كتاب دي ده وسائل الشيعة لحر العامل كتاب دي ده انفجار مکه وس روایت ته وګسه اے مسلمانانو دغه اس جی امام صادق علیه السلام ته کافر وویل امام الصادق دا نه کوتي مجلوه واکسه دا کته کړی دا د مو ملګری سي ار یو څوک خبرې کوي کته کړی بل ورسې یوم خبري وانه ورم وکسه عن ابي عمير عن رجل عن ابي عبد الله عليه السلام قال سالت عن الرجل بهذا سويس فيبول وهو قائما سيدي متياز كيف ولا قال لا باس به ايش پروانه قال لا باس ترجمه ما توخیا ترجمه یې را توخیا دا عربي مانس ده سپاره زره ما عربي فيقول وهو قائم هي ترجمه کړه نه خلق ما گمراه کوه ترجمه لا باس به لا دا الله بنده خدا غدا کنر یې ترجمه یې کړه د عربي کتاب دی ده د عربي کتاب دی ده اوه وینه خو سیدا ورابي شو خپل مين تاپ وسغوكسه الحمد لله وسغوكسه وسغوكونيسه ما وخت درکړی ګوره ته دومره انسانیت نه لري چې زه وخت درکم بیا ناکام سي بیا وای خبري وکړه چې زه خبري شروع کړم بیا غیرت او جرأت در پکې نسته چې وسغوکونیسه وکسه د ما په بخاری کې کوم روایت راغلی ده نبی علی ما ته الله داسې دین را کړی چې ما په دین کې یو مسأله پټه نسته کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مریض ول د ضرورت په وخت کې په ولاړه باندې میتیازي کول دا جایز ده لکه څنګه چې مدیتاله کتابونو درته ثابت کړل پیغمبر په ویلون میتیازي کولی اې دی الله بنده واخو ونیسه نو ولی جرأت نه لري خبره تر پای ولی نسی اوریدلای زبر تا په کتابونو کې یو دقیقه اوس د سم کار پسې درو کړم سم کار نورم شته دي ما سره دا یو دا نورم ما سره دا فاتح الباری ډک د کفر نه صبر راځه د اهل بیت وسکور د اهل بیت خبر د اهل بیت خبره ما کوته اهل بیت ته حقدار نه ته اوس انسان ولی خبرې ته غوږ نه نسی 2 دقیقې وخت می درکړل په لس ثانیو کې پنچر سولې نوري خبرې در نه هېرې سولې اوس مام راځه د اهل بیت دښمن څوک ده په خپل کتابونو دی اوس ثابتوم چې د اهل بیت دښمن بیا به توبه باسي دغه چال ده د ټوټل دین باندې دا چال ده کسه کدینه مخ کی چې مایک بند شي زما خبره وکړه پټرول جان لکه شعور در باندې بل کړل پټرول جان رب خو دې جنتی ما باندې ورګه ټول دین می پڑھاو کا استا کتاب زیات پڑھاو کړی لار ول در نو ورکه ده د محرم په لسم ځان وهي ما نه ورکړه ته دا ما دا چې پیغمبر چې کله وفات کړو حضرت عمر ته چې کله ویل چې ما ته کلم راکولې نه کوور ویل څه وته ویل جواب کی خبره او ته وی چې مت خدای دین چې کوم دا قران مترستول دا کافی ده دا ګوره دا غلطه خبره ده خو پیغمبر ته نه کوي هغه ته کلی وي ثبت څنګه سره امام علي رضی الله عنه نه په نهج غوښه کمل امام علي رضی الله عنه په نهج البلاغه کې دا درته ثابت کړل چې موږ د پاره قران کافی ده بیا به علي رضی الله عنه په غلطه بالکل نه غلط علي نه غلط علي بالکل نه غلط علي دې موجود وای د موږ د پاره قران کافی ده هغه نه په غلطه او عمر وای د موږ د پاره قران کافی ده عمر په غلطه ده علي خدای ملي دي کنه چې پیغمبر خدای ملي چې من كنت مولا فهذا علي مولا تاسو خدای ته منافقت کوي کنه تاسو د نعره تکبیر
الله اکبر ولله د محرم په لسم ځان کاری وهي سبا هور په بل شکاري سیب ایچ جی سه راځه دا بحث لیک نرم کړو دا بحث لیک په حوصله کو نرم سوکا حوصله کوم خو دین ته قربان جوړ کړل چې شیرونه درته ولي ایچ جی سه د محرم په لسم ځان وهي بالکل سینا وهما سینه وهي كم يوصل امام علي لحسن لحسين لزين العابدين لباقر لصادق عليهم الصلاه والسلام ټول درته ثابت کړه چې دا د يهودو عمل ده د يهودیت مذهب ده د اهل بیت مذهب دا خو د سکه غي يهودي ته ماته دا وایي چې پیغمبر خپل غم نه دی مناو کړی د حضرت حتیجه ته ماته دا وایي یا چې شپږ میاشتې غم نه دی کړه ته ماته دا وایي څوک وایي ودی زړه سره څوک وایي څوک وایي کتابونه وایي د تر بس یو منټ ته راو بس ما راځه زر کوم بیا خو ته پیغمبر ته مطلب چې کافر نه وایي کنه چې پیغمبر غم کړی د خپل راځه نو خو دوزی ما والا ټکان مکه کوم کتاب وایي څوک وایي راځه نه مړه پیسې جوړ په شیرونو باندې شیرونو درته ولي تا جنریټر کافر جنریټر هغه ته مګور بیا هغه پیټرول د سوځي دی هغه پیټرول د سوځي دی غنوم پیټرول د بیا د سوځي په کار نه راځي کتاب کار کړ په نبی علی السلام دروغ مو چې رښتیا مې غم کړی دا ال زر کو ال دا سره بس ما ته 2 منټه راکا بس 2 منټه نن سبا په ګوګل باندې مکه کې مکه څوک په 2 منټه خو بيخي ډیر دي زری راو باسه کنه او دا تر بس ما کنه ته نو دور صبر نه کیږي اوس بیا وایي چې کافی نه لوخه تا غوړه بل خو ار یو ګوره ایچ جی صاحب سي دي تاسو ار یو راغلی په خپل مو ځان کافر کړي په خدای قسم کما کافر درته ویلي ته کافر نه یو ورنه 1000 وری وای ته زه خو نه چوم ته ماته کافر نه زه بم چې کافر یم لاس وری 1000 وری یا دا اوس یو سړی راغلی وای زه قران نه منم دا قران کې تغییر راغلی دا کافر ده که مسلمان ده دسه چل اچو خپل سوچ لري زی چا باندې حق نه چې چا باندې پیټا ول ګوما دا ایتا پاکستان کې احمدي وسی کرسچن وسته په قاری سیب ونه لګوله تمہارا 2 منټ راکړه دا هغه بس ما باندې لګي متا خبرې کوی تر وبس على کتاب راو بس زر کتاب راو بس زر الله خو دې تاسو لوري الله اکبر الله اکبر امين د لاسو شکوله بندیزونو لنن بعد درته چیلنج ریپورتونه وهي لنن بعد درته چیلنج ریپورتونه وهي که خدای کوي بیا باندې ما لایف بند شي نعره تکبیر الله جی ګوګل کار نه کوي دا شیرونو ډیر زور ور کړی چیٹ جی پی ټی کار نه کوي قاری صاحب کاری دا له وته ګوګل کې راو ماته خولي اوس ورکا انګلیش نه وي زده در نشته کما انا مخرج الدعوه دي پوښ دا وایي په انګلیش نه راځي ګوګل کې ورکه کنه profit grief for months on passing on his wife ګوره ورکا په انګلیش باندې نه پیږي ترجمه ده کومه ګور اهل سنت په ګوګل ایمان نه لري اهل سنت کتابونه لري الحمدلله دا کتابونه په اهل سنت دوی په ګوګل اهل سنت کتابونه لري جواب در کومه کنه اته کتابونه په ګوګل کې پراته یو دقیقه یو دا بخاری ده بخاری نه ده ما دا بخاری پراته دي په ګوګل کې پراته دي دا به ته نه مني دا ترمذی ده وکسه دا قران کریم ده دا ابن ماجه ده دا په ګوګل باندې ټول شته دي دا الله اکبر ولله الحمد مور شدي دي پټرول جانا بیا دي وسو پټرول جانا ډیر ماننه پټرول جانا الله دې دا پیدا مې کو درته صبر وکړه دا پیدا مې کو صبر وکړه مطلب چې دا څه ثبوت کوم دي مطلب چې تم کافر کنه چې تکله اهل بیت او توي چې دا توهین ده دوزی ما ولا کتاب راکې کتاب دوزی ما ټکان مکو الا زرکو کوم کتاب ده الا اسنيدي الله اکبر ولله الحمد ګوګل هم تیر ما شاء الله نن بیا په الله پاک دې اجر کوزمینه کې دا ته لګي ما کوزمینه کې چې به ونه چې وته تختیدلو سیجی کسوځي به شرط آتا ولي کری سیټ ته تو پوری وډو کې جو بیچای لاړ نوي ترې پورې کوزنه کې چیٹ جی پی ټی وران شوی دی جانا سر لړۍ کړه سیجی کسوځي آتا ولي خیر دی تا ته د دنیا د خوشالي پټرول جانا الله اکبر ولله ټول روافض دي دښمنانو دي کلیسا په مزدورانو دي پټرول باد کړل الله خو دې ژوندای لره الله دې خپل شان مطابق اجرداري کوي امين رب العالمین دې دنیا او آخرت کې په مال او کسب او کاروبار ژوند ژوندۍ برکتونه واشه امين
تا د مؤمنانو د مدرسې خدمت وکړ، رب دې خدمت وکړ. او د دې لپاره مې یو کار داسې د صدقې جاریه کړی ده، الله دې صدقې جاریه ورته وګرځوي. 5 وخت سجدي الله ته پکې لګيږي، الله جل وعلا دې درته قبول کړي. امين امين. قاری سے محترم په داسې ټایم کې راغو کنه چې به د لایف او په خپل لاس مې ورته کړی ده قسم. دوستانو سکرین هم در سره ټکوي لایف جامز. لیکن عمر جان اوس رپورټ کار نه کوي، دا 3 میلیون ته ورسوي لک پاتې دی. ها ماشاءالله. دا قاری صاحب आवाज بند څه کنه؟ تاسو بند आवाज درغه کې سکرین ولاړ دی قاری صاحب. زه د عملګری کاته کوم برته په بخنه سره بیا امراخ. صحیح ده کاته. هغه کاته آواز دا ظالم لکه چې خو ریپورت شروع وکړل، دا د اخیری نتیجه و بیرته راپورته کړي. دا سړی ونه تختی ریپورتونه دیم وਹੀ دا بیرته راپورته کړ. قاری صاحب دا فنست خپل کته سوی ما خو نه ده کته کړه. وګرځي پسې ستر نن به میدان بنه پرېږدي دی. ما په کتاب دروغ وایي. عجیبه خبره خدا ده. ما اواز ته در سره وو قاری عجیبه خبره خدا ده. وای چې څوک په ولاړو امتیازي کوي دا وای مسلمان نه ده، خو چې کله مې خپل کتاب د امام صادق علیه السلام خبر ورته پیش کړله بیعت عرب لاس راځه په خیر جی نوم در راپورته کړ. نست قاری صاحب کومنده بریالای است. دا خو یې حل. الله اکبر. قاری صاحب محترم دا پیټرول صاحب نه ډیره مننه کوو چې د تا سټوډیو ته د کوشش وکړو، او دا د ټولو د مسلمانانو د ټولو د مؤمنانو الحمدلله یو ویاړ دی. ډیره مننه تنه کوو چې قاری صاحب د په زمایرانو ونه زولو دا د قاری صاحب لپاره نه، دا د دین د اسلام د علماء او د دغه شیخ الحدیثو او د سټوډیو د هغه کتابونه په دلیل منطق باندې د دغه حافظ سره مقابله کوي. ډیر مننه.